أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وبعد، اولا ټول علماء کرامو او مشرانو مجاهدینو چې دې ځای ته تشریف راوړي او په دغه مراسمو کې برخه اخیستې ده، و ټولو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترمو د ملا صاحب مرحوم د امیر المؤمنین چې کوم وخت کې موږ د زندان څخه راخلاصولو، نو بیا محترم مولوی محمد یعقوب صاحب او محترم خلیفه صاحب موږ ته د مسؤلیت وړاندوینه وکړل چې شیخ محترم وایي چې ته به دغه مسؤلیت کوې، خو په هغه کې زما ته خپل ځان داسې ناهیله ښکاره کېدی چې ځکه کوم مسؤلیت چې دوی ما ته ډخ کړی و هغه زما تر وس و تر توان لوړ ما بولی، خو بیا هم په دومه او په درېیمه ورځ کې دوی پر ما ډېر سخت فشار راوړي. نو زه چې په کومه شپه دومه یا درېیمه وه خوب مې دی، بیا مې دا خوب چې رالمه دوی بیا مولوي محمد یعقوب صاحب ویل چې ته راسه نورې تبادلې هم کېږي، تقریبا 40-40 نور کسان هم سره تبادله کېږي، دا ځن پکې راځي، نو ته خپل دغه کار ته غاړه کښېږده. نو یقینا ما خوب داسې ډولی، بیا مې دوی ته خوب په هغه ځای کې م ووایه چې محترم امیر المؤمنین چې په کوم ځای کې د ده وجود او سر مبارک سره جلای، زه اریان شوم چې دا څنګه خبره ده. خیر خو د دا سره سره شنغزۍ هم ولاړې، بیا ما دا خوب د هلته چې دوی ناست وه دا خوب مې ورته، خو نور جزیات هم لري دا خوب، ځکه وخت تنګ دی نو نوره دغه نسم تشریح نسم ورکولی. نو بیا دلته ملګرو ویله چې بس دا ستا د خوب دغه معنا ده چې بس دغه مسؤلیت ته قبول که، نور په دې کې ځان مه راوله. خو بیا یو ملګري د دې وویل چې دا خوب به شاید یو غټه معنا ولري. خو الحمدلله چې زه نن کوم دې ځای ته رالم، زما د خوب معنا دغه ده انشاءالله چې کوم نظامي مجاهدین وه دا یې ما خپله ترجمه کړې، شاید علما کرام نور هم ناست دي، که هغه بیا بل تحویل پکښې کوي موږ خوښ یو په دې چې هغه د ملا صاحب محترم وجود دی. کوم چې په قطر کې سیاسي دفتر و دا ما په سر باندې ترجمه کړې ده. نن ورځ الحمدلله هغه د قطر چې کوم علما کرام ورته زما سره په مسؤلیت کې او نن چې ګورو کوم مشران مجاهدین دي دا دې نن دلته ټوله سره یو ځای یو، او دی مبارک هغه. نو محترمو د ټولو مشرانو څخه دا هیله او ارزو ده او د ټولو علما کرامو څخه چې څنګه د امیر المؤمنین سره د دنیا د مسلمانانو محبت و مینه ده،
باید موږ هم د دوی د کورنۍ او د دوی د بچیانو او د دوی د خپلو قریبانو سره دغسې مینه او محبت وساتو او د دوی سره خپل تعلقات تر هغه وخته پورې چې ژوندي په اخلاص په صداقت د خپله ژوند و زندګي ورسره وپالو. نو دا یو مختصر خوب ما تاسو ته وړاندې کړي. بیا علما کرام که ماته د دې په هکله ترجمه وکړي ډېر به خوشحاله هم سم، او که دغه زما ترجمه څوک تاییدوي هغه خو نو بیا دا چا خپل کار دی. نور به وخت نه اخلم ځکه باران دی. الله پاک مو وساته، الله پاک دې اجرونه د ستاسو په راتګ باندې هر چاته ورنصیب کړي. جزاکم الله خیر. احسن الجزا.